بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومونو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم الفتاح جل جلاله دی. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم په قرآن عظیم شان کې یو ځای یاد شوی دی. الله جل جلاله فرمایي: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. دا الله جل جلاله دغه سپیڅلی نامه ترجمه د رحمت د دروازو پرانستونکی. فتاح د مبالغې صیغه ده. فتحه خلاصوالی ته ویل کیږي او فتاح پورا خلاصونکی، او فتحه دې ته هم ویل کیږي چې فیصله په منځ کې د دوو کسانو وسي. او دا چې الله جل جلاله فتاح دی، د دې مختلف معانی او مصداقونه جوړېدای سي. الله جل جلاله د رزق دروازه خلاصونکی دی خپلو بندگانو ته. الله جل جلاله د خیر دروازې خلاصي خپلو بندگانو ته. د تأدیب دروازې خلاصي عصاتو نافرمانو خلکو ته. هغه دروازې خلاصي چې دی ورباندې په ادب کړل سي، متوجي سي او خپل د نافرمانۍ هغه تکالیف و تاوانونه وویني. الله جل جلاله د امتحانو دروازې خلاصي. په هر صورت دغه سپیڅلی نوم چې الله جل جلاله خپلو بندگانو ته په قرآن کې ښوولی دی، د دې ډېر فواید دي، ډېرې ګټې دي، ډېر خاصیات دي. خو بزرګانو دا خبره ثابته کړې ده او په تجربه یې معلومه کړې ده که څوک د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم هر سهار تر لمانځه وروسته 80 ځلې وایي، دواړه لاسونه پر سینه باندې ونیسي او 80 ځلې دغه مبارک نوم ووایي، الله جل جلاله به د ده په سینه او زړه کې پراخي راولي، په زړه کې به یې نور ور واچوي، حق به ورته ښکاره سي، د حق لوري ته به میلان کی، باطل به ورته ښکاره سي، د باطل څخه به یې نفرت کیږي. لو خبره دا وي چې یو څوک د حق او د باطل ترمنځ توپیر نسي کولی. وخت چې یو څوک د حق او د باطل ترمنځ توپیر وکي، نو بیا خو لږ عقل لرونکی هم دې لوري ته میل کی چې زه نو د باطل پر لاره باندې ولیځم، د حق پر لار به ولاړ سم، ځکه په حق کې خو ګټه ده، په حق کې عزت دی، په حق کې کامیابي ده. هر څوک د ځان دپاره عزت، ګټه، سعادت، کامیابي غوښتل غواړي او باطل خو سرنګون وي، باطل په لاره کې خو بې عزتي وي، کرکه وي، نفرت وي. نو هر څوک دا غواړي چې د باطل پرستی څخه ځان وژغوري. نو د دغه مبارک او سپیڅلي نامه په برکت چې یو څوک یې پر دغه طریقه باندې وایي، دا تجربې ثابته کړې ده، بزرګانو په تجربه معلومه کړې ده. الله جل جلاله به یې په زړه کې نورانیت پیدا کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.